بل عمل چې په دغه ورځې باندې دی هغه د تکبیرات تشریق. الله تبارک وتعالی فرمایي واذکروا الله فی ایام معدودات. الله یادوي په څو د شمار ورځو کې کثرت سره. نور مخکنی فضیلت خو جدا دی د عشرې چې سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر کثرت سره وایي، لیکن د 5 ورځو کې بیا بالخصوص خاص عمل دی چې هغې ته تکبیر تشریق ویل کېږي. دا تکبیر تشریق دا دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا یادول د 3 ورځې مخکې بیانولو مقصد دا دی چې دا کال کې اکثر خلکو له بیان شي 15 ورځې ویل کېږي، بعضې هغه 15 پکې هم نه وي، د هغې د وجې نه مشرانو له او ځوانانو له دا ایر شي. دا یادول پکار دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا دې ټیم کم یو دی 9 ذوالحجې د سهار لمونځ نه واخله تر 14 ذوالحجې مازدیګر لمونځه پورې چې هغه څه کالې چې کومې ورځې راځي نو هغه منګل بود جمعرات جمعه او د هفتې مازدیګر لمونځه پورې دا 15 ورځې دي او 30 لمونځونه دي. 4 ورځې مکمل او 15 ورځ مازدیګر لمونځه پورې مازدیګر لمونځ پکې شامل دی. دا 30 لمونځونو نه هر فرض لمونځ نه وروستو یو ځل ویل دا واجب دی. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا علی اے علی کبر فی دبر صلاة الفجر من یوم عرفة الى آخر ایام التشریق صلاة العصر. یوم عرفه د سهار لمونځ نه وروستو اخله ایام التشریق اخري مازدیګر لمونځه پورې دا ته وایه. دا یو ځل ویل دا مسلمانانو باندې واجب دي. چا باندې واجب دي؟ دا تکبیر هر فرض لمونځ نه وروستو سړي باندې، ښځې باندې، مقیم باندې، مسافر وي هغه باندې هم، حاجي دی هغه باندې هم، او د غیر حاجي دی حج لا نه دی تللی هغه باندې هم، دغه شان د جدا لمونځ کوي هغه باندې هم، او جماعت سره لمونځ کوي په هغه باندې هم. مسبوق یا لاحق د امام سره رکعتونه درتلي دي وروستو د سلام ګرځي د امام نه جدا په هغه باندې هم دا یو ځل ویل دا واجب دي. او سړو لپاره بیا 2 واجبات دي کې سړی به اوچت اواز سره وي، ډېر روڼ سره نه، درمیانه اواز سره چې خلق یې واوري، او زنانو دپاره رو اواز سره. زنانه اواز دا بل ځل تتل نه دي پکار، الله دې کوم ته حکم کړی چې رو به وایي، او سړو دپاره حکم دی اوچت اواز سره دا به تکبیر تشریق وایي. دا نه چې ته صرف امام سره نو په تیزه دې ووایي، او که تا نه رکعتونه تللي دي یا تو جدا لمونځ کوې یا کور کې دې لمونځ وکړو یا خوړ کې دې وکړو بل ځای کې دې لمونځ وکړو مې نه تلله بیا ته ورو ووایه یا ړنوی نه داسې نه دا واجب دي. دا په هر حال کې به دې ورځو کې دا تکبیر صرف د فرض لمونځو نه وروستو دی، لہذا واجب نه وروستو یا دا د سنتو نه وروستو دا نشته. صرف فرض لمونځ نه وروستو سلام چې وګرځو نو فوراً دا ویل پکار دي. او دې سره سره فرض لمونځ نه علاوه جمعې لمونځ هم فرض دی، چونکې جمعې لمونځ پسې به هم دا ویل کېږي. دا تکبیر به درمیانه اواز سره سړی وي، ښځې چې کوم دی هغه به ورو اواز سره وي. څنګه چې سلام وګرځولو شي فوراً تکبیر ویل پکار دي. او که نه منځ کې تاله ایر شلو او تا د لمونځ نه خلاف څه عمل نه دی کړی، خبرې دې نه دی کړي، نو بیا زیات څه دی نو فوراً دا ویل پکار دي. او که نه ټیم د نه لاړ یا خلاف سنت عمل دی وکړو، د لمونځ د خلاف څه عمل دی وکړو، نو بیا تا باندې دا د دې صرف استغفار دی، د دې بیا قضا هغه نه. دغه شانته یو سړی داسې دی چې هغه نه په دې ورځو کې لمونځ قضا شو، لکه سهار لمونځ سره قضا شو، هفتې د منګل په ورځ باندې یا د اختر په ورځ باندې یا پسې بل جمعرات جمعه هفتې دې ورځو کې لمونځ دنه قضا شو، د سهار قضا شو، ماسپښین قضا شو، مازدیګر قضا شو، او دغه ورځو کې دننه د هغې قضا ګرځي. نو که دغه ورځو کې دننه د 4-5 ورځو کې 9 ذوالحجه، 10مه، 11مه، 12مه، 14مه مازدیګر لمونځه پورې دې کې دننه قضا ګرځي، نو بیا به دې ورسره تکبیر تشریق وایي. او که د هغې نه وروستو بیا قضا ګرځي نو بیا ورسره تکبیر تشریق نشته دی. یا یو کس داسې دی چې هغه فرض لمونځ خو ګرځي لیکن د دې ورځو نه هغه مخکیني لمونځونه راګرځي، نن ترې قضا شوی دی، مخکې قضا شوی، هغه په دغه ورځو کې راګرځي، نو هغې فرض لمونځونو پسې هم د دې تکبیر ویل هغه نشته دی، صرف د دغه ورځو لمونځونو پسې ویل دي. او که دغه ورځو کې قضا شوی دی دغه ورځو کې راګرځي نو د هغې پسې ویل دي.
دې سره که امام له تکبیر ایر شو نو مقتدیانو بیا د امام انتظار کول نه دی پکار بلکې فوراً په خپله تکبیر شروع کول پکار دی چې امام له هم هغه یاد شي. او د اختر مونځ نه وروستو هغه واجب مونځ دی لیکن عام مسلمانانو کې دا طریقه روانه ده اختر مونځ پسې هم دا تکبیر هغه ویل پکار دی. او د دې نه علاوه دا تکبیر یو ځل ویل دا واجب دی، د یو ځل نه زیات ویل دا خلاف سنت دی. یو ځل ویل دا تکبیر هغه ویل پکار دی. بل عمل بیا د اختر د ورځې دی، دا خو بیان شو چې 5 ورځو کې په دیرشو منځونو کې د اختر نه مخکنۍ ورځې باندې یوم عرفې سهار نه به شروع کېږي او تر ایام تشریق څلور اختر څلورمې ورځې مازدیګر مونځ پورې به دا چلیږي.